اسماعیل علیه السلام هغه نبی چې د لوی اختر قرباني د دې ستر شخص په ستوني د چاړۍ ښودو په وجه شروع شوی. هغه څوک چې د خپل پلار د لیدل شوي خوب په وجه حلالېدو ته حاضر شو، مینا میدان ته راغی. مخکې له دې چې چاړه پرې راکاږل شي، خپل پلار ته یې عذر وکړ: ای پلاره، که ته ما پرېږدې نو شاید وخورم، نو ته زما مخ بل طرف ته واړوه تر څو ونه ویریږم. د ابراهیم علیه السلام د ژوند کیسه مو بیا تر دې ځایه رسولې وه چې اسماعیل علیه السلام او مور یې بیبي هاجره په مکه کې پاتې شول. جرهم قبیله راغله او د دوی تر څنګ دیره شوه. هاجره بیبي وفات شوه. اسماعیل علیه السلام رالوی شوی و، د جرهم قبیلې نه یې نکاح وکړله. ابراهیم علیه السلام فلسطین کې اوسېده. د هغه ځای نه د الله په امر مکې ته راغی. اسماعیل علیه السلام د کور پوښتنه یې وکړه. چا ورته کور وښود؟ اسماعیل علیه السلام کور کې نه و موجود. د زنانه نه یې تپوس وکړه چې خاوند دې چېرته دی؟ ویې ویل ښکار ته تللی. اسماعیل علیه السلام ښکاري و، ښکار به یې کاوه. د دوی خوراک د ښکار غوښه وه، ځکه د مکې په صحرایي سیمه کې نه کوم زراعت و او نه کوم بازار. ابراهیم علیه السلام د دې زنانه نه پوښتنه وکړه چې د کور څه حال دی. هغې زنانه ورته شکایت وکړ او ابراهیم علیه السلام ته یې وویل: څه نشته، ولږه او فاقه ده، او نور شکایتونه یې ورته وکړل. ابراهیم علیه السلام دې زنانه ته وویل: کله دې چې خاوند راغی، زما سلام پې ووایه، بیا ورته ووایه چې د دروازې دا درشل دې بدل کړه، دا درشل خراب دی. اسماعیل علیه السلام چې کور ته راغی، په احوال باندې پوه شو چې څوک راغلي وو. نو پوښتنه یې وکړه. ښځې ورته ځواب ورکړ چې یو سپین ږیری کس راغلی و، ما نه یې ستا پوښتنه وکړه، او بیا چې تلو نو دا پیغام یې پرېښود چې خاوند دې کله راغی، ورته ووایه چې دا د دروازې درشل دې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام ورته وویل: هغه سپین ږیری زما پلار و، د دروازې درشل یې ته یاد کړې، ما ته یې امر کړی چې تا طلاقه کړم. نو اسماعیل علیه السلام خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړ. د جرهم قبیلې والا بل چا ورته خپله لور ورکړه. څه موده بعد بیا ابراهیم علیه السلام راغی. بیا اسماعیل علیه السلام کور کې نه و. د زنانه نه یې تپوس وکړ چې خاوند دې چېرته دی؟ ویې ویل: ښکار ته تللی. پوښتنه یې وکړه: وخت څنګه تېرېږي؟ دې زنانه د الله حمد و ثنا ادا کړه، شکر یې وویست. ابراهیم علیه السلام بیا یو پیغام پرېښود. ویې ویل چې خاوند دې کله راغی، اول پرې سلام ووایه، بیا بعد له سلام نه ورته ووایه چې دروازې درشل دې صحیح شوی او باید وساتل شي. خپله بیا فلسطین ته لاړ. اوس دا د الله امر و، الله عز وجل پوهېږي په دې راز. اسماعیل علیه السلام چې کله کور ته راغی، پوښتنه یې وکړه. زنانه ورته ټوله کیسه بیان کړه. اسماعیل علیه السلام ورته وویل چې هغه سپین ږیری کس زما پلار و، ما ته یې امر کړی چې تا له ځان سره وساتم. تا شاید د شکر خبرې ورته کړې وي، نو ځکه یې ما ته دا توصیه کړې. بل دفعه بیا ابراهیم علیه السلام راغی، د خپل زوی سره میلاو شو، یو له بل سره یې غاړه ورکړه، ډېره مینه او محبت یې یو بل سره وکړ، او دا یې وویل چې رب العالمین ما ته امر کړی تر څو د الله عز وجل یو کور دلته جوړ کړم. نو اسماعیل علیه السلام ورته وویل: د الله خبره ومنه که نه؟ ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه: نو ته به زما تابعداري وکړې په دې کار کې؟ ویل یې: هو، زه په دې کې تا سره مددګار یم. په دې کې دواړو د کعبې جوړول شروع کړل. اسماعیل علیه السلام به تیږې او کاڼې راجمع کولې. ابراهیم علیه السلام به ګلکاري کوله، دیوالونه به یې جوړول. کله چې دیوالونه لږ اوچت شو، خوازه ورته پکار وه. نو الله عز وجل یو کاڼی ورته راولېږه چې اوس ورته مقام ابراهیم وایي. ابراهیم علیه السلام به چې په کاڼي ودرېد، دا کاڼی به ورته الله عز وجل غټاوه. دا په تاریخي روایتونو کې راغلي
چې کعبه په داسې شکل جوړه شوې وه 2 دروازې یې لرلې، بره چت یې نه درلود. کعبه تکمیل شوه. بیا الله عز وجل ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې لاړ شه په غونډۍ وخیژه، اعلان وکړه. ابراهیم علیه السلام خلکو ته د حج اعلان وکړ او خلکو ته یې وویل: ای خلکو، تاسې باندې د الله عز وجل لخوا حج ولیکل شو، د الله کور ته راشئ. الله عز وجل د مخلوق په زړونو کې د هغه ځای سره مینه پیدا کړه. مخکې حج نه و، د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه حج شروع شو. نو د دې سره د الله عز وجل بندگی او توحید په بنو جرهمو کې خپور شو. عام خلک مسلمانان شول. د دوی نسلونه تر معد بن عدنان زمانې پورې مسلمانانو، شرک یې نه کاوه. معد بن عدنان د نبی علیه السلام 21م نیکه دی. تر هغې زمانې پورې صرف او صرف د الله بندگی وه، نه بت پرستی وه او نه د بل څه عبادت. دا چې په دوی کې بیا بت پرستی څنګه راغله، دا واقعه داسې وه. په دې مکه کې د جرهم قبیله اوسېده. په دوی کې جنګونه، فسادونه او شرونه پیدا شول. مکې ته نږدې یو بله قبیله د یمن نه راغلې وه. خدعه قبیله نومېده. یوه لویه قبیله وه. خدعه قبیلې په جرهم قبیلې حمله وکړه. جنگ شو او په دې جنګونو کې مکه ترې ونیوله. کله چې خدعه قبیلې مکه قبضه کړه، د اسماعیل علیه السلام د اولادونو نه مکه ایسته نورو خلکو ته لاسته ولوېده. نو جرهم قبیله چې کله وتله، دوی د زمزم اوبه پټې کړې، خاورې یې پرې واړولې، تیږې یې پرې واچول. بیا مکې ته د بهر نه اوبه راتلې. زمزم اوبه ورکې شوې وې تر د عبدالمطلب د زمانې پورې. وروسته له 700 یا 800 الا 1000 کالو پورې د هغه نه وروسته بیا عبدالمطلب راویستل. چې د زمزم اوبو بیرته راویستل به وروسته د هغه په قصه کې بیان کړو. په مکې باندې د خدعه قبیلې مشري راغله. دا چې نور څه پېښ شول او څه پېښېږي وړاندې، په دې به په بلې ویډیو کې بحث کوو. موږ خپل د خیر د دعاګانو نه مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.